ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د ډیو سکرین ریکارډ چې هر کله موږ پرې ویډیو کوو د هغه په بیخ کې د کوم نشان چې دی د خپل کمپنۍ والا چې پرې لګولی دی ډیو سکرین ریکارډ چې کوم لیکلی وي دغه انځور کې تاسو ته ښکاري دا له منځه یوسو. دې لپاره اسانه طریقه زه تاسو درښایم. تاسو به سکرین څخه ویډیو کړی وي، هېڅوک به ونه شي تاسو له سکرین څخه څه ډول ویډیو کړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ. خو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو یوه یادونه کوم که تر اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره په دې سره لیکلو باندې کلیک وکړئ او لږه شیبه وروسته چې دلته کوم د ګنټۍ نښه راځي دا هم تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول راورسېږي. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. زما چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ ځکه چې په سبسکرایب باندې ستاسو هېڅ نه کمیږي. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به راشئ دغه سکرین ریکارډ چې کوم دا به راخلاص کله مو چې دا راخلاص کړ دلته سیټینګ اپشن چې کوم ښکاري دا به ووهئ. کله مو چې دا ووهه لږ ښکته به راشئ. ګورئ دلته به تاسو ته دغه یو اپشن را پیدا کړئ واټر مارک په نوم اپشن چې کوم دی په دې سکرین ریکارډ کې دی دغه ووهئ. دا به راخلاص کړئ. دلته تاسو دغه اپشن وینئ دا خانه چې کومه ښکاري دا به ډیسیبل کړئ. دا به انیبل او دا به تاسو ډیسیبل کړئ. ګورئ داسې چې وایي ښکاره شي او بیا پټ شي. دا به هایډ کوي تاسو بیا داسې ډایرکټ دا ځای چې کوم دی د ډیو سکرین ریکارډ کوم نشان چې دی هغه به له منځه لاړ شي. دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. ویډیو لایک او شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. مننه له کتلو څخه مو ښه وخت ولرئ.